أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. سورة هود سلورة یم نمبر آیات تے. مخی آیاتونو مختلف واقعات ذکر کیدل د مختلفو مقاصدو دپاره. تقریبا 15 واقعات تردیز بیان شول. د آیت کریمه نه وروسته به 6 واقع ذکر کیږي او هغه د شعیب علیه السلام واقعه ده. دی واقعه کې مثل هدف رد شرک فی العبادت ده. شعیب علیه السلام خپل قوم یوازې د الله رب العالمین عبادت او بندګۍ ته رابللی او د نورو باطلو معبودانو د عبادت نه هغوی منع کړي. نور تفصیل د واقعې به ذکر کیږي آیتونو کې. وإلى مدین او لېږلی موږ مدین والاو ته اخاهم ورور د هغوی شعیب علیه السلام. قال ویل شعیب علیه السلام یا قوم اعبدوا الله، اے قوم زما بندگی خاص کې الله لرا. مالکم نشته تاسې لره من الہ څوک حقدار د عبادت او بندګۍ غیره سوا د هغه نه. الله نه سوا بل څوک حقدار د عبادت او بندګۍ نشته دی. ولا تنقصوا المکیال او مکموي پیمانه والمیزان او تلا. پیمانه او تله کې کموالی مکوي. انی اراکم یقینا زوینم تاسې لره بخیرن په مالدارۍ کې. تاسې ته الله مالونه درکړي دي، مالداره یاستئ، دا نقصانونه مکوئ. و انی او یقینا زه اخاف ویریږم علیکم په تاسې باندې عذاب یوم محیط، د عذاب د ورځې محیط راګیرونکي نه. عذاب به در باندې راشي. ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان، د آیت کې دعوت د شعیب علیه السلام. ویا قوم ویا قوم زما اوفوا المکیال پوره کوئ المکیال پیمانه والمیزان او تله بالقسط په انصاف سره. په انصاف سره تله ورکوئ او پیمانه پوره کوئ. ولا تبخسوا الناس او مکموئ د خلکو نه اشیاءهم څیزونه د هغوی. ولا تعثوا او مګرځئ فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي. ځمکه کې فسادونه مکوئ. بقیت الله خیر لکم، بقیت الله طاعت د الله تعالی خیر لکم غوره دی ستاسې دپاره. ان کنتم که تاسې مؤمنین مؤمنان، د الله رب العالمین طاعت د تاسې دپاره غوره دی او دا غټه خبره ده او ګټوره خبره ده. وما انا علیکم او نه یم زه په تاسې باندې بحفیظ ساتونکی، تاسې باندې حفاظت کوونکی او ساتونکی زه نه یم. قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. د آیت کې اوس جواب د قوم شعیب علیه السلام ته. شعیب علیه السلام ته ویل چې ته دا ډېر منځونه کوې او منځګزار یې، دا ستا منځ تا ته دا امر کوي چې موږ به اوس د هغه الهو عبادت او بندګي نه کوو چې زموږ پلارانو کول، او موږ به مالونو کې هم خپل اختیار نه یو دا هغه. قالو دوی ویل یا شعیب یا شعیب علیه السلام اصلاتک یا منځ تا تأمرک حکم کوي تا ته نترک چې پرېږدو مونږه ما هغه څه یعبدو چې بندګي به کول آباؤنا پلارانو زمونږ مشرانو چې څه شي بندګي کول هغه مونږ پرېږدو. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، او یا پرېږدو مونږ ان نفعل کار کول فی اموالنا په مالونو زمونږ کې ما نشاء څنګه چې مونږ غواړو. معنا دا ده چې اوس به مونږ د خپل پلار او نیکه په طریقه باندې عبادت هم پرېږدو او مالونو کې به هم زمونږ اختیار نه وي او ستا په اختیار باندې به تقسیموو او زکاتونه به پکې ورکوو دا هغه. لکه نن سبا دا خلک وایي ګیرې زما او واکې د مولا او داسې نورې خبرې کوي. مونږ ورته وایو چې نه، ګیره ستا واکې د مولا نه دی بلکې واکې د الله رب العالمین دی. اختیار الله او رسول الله ته دی. هر چې مولا صاحب دی نو هغه ترجمانی کوي، تاسې ته د الله رب العالمین هغه احکام بیانوي. انک لانت الحلیم الرشید،
انک یقینا انت لانت الحلیم خامخا ډیر صبرناک الرشید خياري په خپل ګمان باندې دا دغه استهزاء د شعیب علی السلام پوری چې ته په خپل ګمان باندې ډیر خيار او ډیر صبرناک قال یا قوم ارایتم ان كنت على بینه من ربي بیا جواب د شعیب علیہ السلام دی قال ویل شعیب علیہ السلام یا قوم زما ارایتم یا سوچ کړه تاسو ان کنتو کیم ز علی بینه پخکار دلیل من ربی طرف در رب زمانہ دی خبره کې مو سوچ کړه ورزقنی اور اکړه وی مات منه د خپل طرف نه رزقا حسنا رزق خستا رزق را تر اکړه وی نو بیا څنګه خیانت وکم په وحی کې خیانت خو نشم کوله وما اريد او زنه غواړم ان اخالفکم چې مخالفتکم استازنا الى ما انهاکم عنه لاړ شم الى ما انهاکم هغه څه ته چې زمنه کوم تاسو لر عنه دا غینا معنا دا چې هغه څه چې تاسو ته وایم دا غنه خلاف نکوم زم په هغه طریقه باندې روانه ما ان اريد زنه غواړم الا الاصلاح مگر اصلاح کول مستطاعت سمره چې زما طاقت وی وما توفیق او نه ده توفیق زما الا بالله مگر په الله تعالی ده زما مدد او زما نصرت او زما توفیق یوازې په الله رب العالمین باندې ده علیه توکلت خاص پاغه باندې مازان سپارلې و الیه انیب او خاص غتبه ورګرزما ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی دا هم خطاب د شعیب علیہ السلام خپل قوم ته ویا قوم ویا قوم زما لا یجرمنکم په جرم کې دیوانه چې تاسو لاره شقاقی دشمنی زما سره دشمنی دي تاسو جرمونه کې وانه چې د الله مخالفت کې تاسو وانه چې تاسو ته عذابونه ورسی ان یصيبکم چو برسیږي تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح مثل ما اصاب پشان دا عذاب چې رسیدلې و قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام ته او قوم هود او قوم د هود علیہ السلام ته او قوم صالح او قوم د صالح علیہ السلام ته دې قومونو پشان ته عذابونه به تاسو ته ورسیږي وما قوم لوط نو نه قوم د لوط علیہ السلام منکم استاسن ببعید لری لوط علیہ السلام واقعا دا قوم مرایات کې غم استاسن لری نه ده واستغفروا ربكم ثم توبوا الیه داتکم ترغیب توبې تورکی شعیب علیہ السلام په قول کې دا هم داخل له واستغفروا ربكم وبخنه غواړي د رب استاسنا ثم توبوا بیا توبه وباسي الیه غیتا الله رب العالمین ته توبه وباسي ان ربي یقینا رب زما رحیم ودود رحیم رحم کون کې ودود من کون کې ذات دے قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول دعات کې اوس تکذیب د قوم شعیب علیہ السلام ته وی ستا په خبرو باندې موږ نه پوهیږو ته موږ کې ضعیف یو که ستا قبیله نه وي ته موږ سنګسار کړی وی نو د شعیب علیہ السلام قوم راولګېدلو د شعیب علیہ السلام تکذیب یې وکړلو هغه توهین یې وکړلو قالوا دوی ویل یا شعیب علیہ السلام ما نفقه موږ نه پوهیږو کثیرا په ډېرو مما د هغه خبرونه تقولو چې ته وې ته چې کومې خبرې کې هغې باندې موږ نه پوهیږو وإنا یقینا موږ لنراک خامخا وینو تعالی رفینا په موږ کې ضعیفا کمزوری ته کمزوری په موږ کې ولولا رهتک او که چېرته نه وی قبیله ستا لرجمناک خامخا سنګسار کړی به وی موږ ته به مو سنګسار کړی وی په کاڼو باندې به مو ویشتی وی وما انت علینا بعزیز وما انت او نیت علینا په موږ باندې بعزیزین عزتمند په موږ باندې ګرانم نه عزتمندم نه په موږ باندې قال یا قوم ارهطی اعز علیکم من الله اوس خطاب د شعیب علیہ السلام خپل قوم ته قال ویل یا قوم زما ارهطی آیا قبیله زما اعز ډیر عزتمند ده علیکم په تاسو باندې من الله د الله نام د الله رب العالمین نه د زما قبیله تاسو ته ډیره ګرانه ده چې دی لحاظ کوي او د الله لحاظ نه کوي واتخذتموه او نیولې ده تاسو هغې لره وراءکم وروسته د ځان نه ظهریا شاته غورځولی شوی الله رب العالمین والعیاذ بالله تاسو یې کړی لکه شاته غورځولی شوی لحاظ یې نه ساتئ نه د هغه نه ویره کوئ
ان ربي بما تعملون محيط هر څه چې تاسې کوئ الله په دې باندې راګیرونکی ذات دی. ان ربي یقینا رب زما بما په هغه عملونو باندې تعملون چې تاسې کوئ محیط راګیرونکی ذات دی. ستاسې اعمال الله رب العالمین نه پټ نه دي، الله رب العالمین په علم کې دي. ویا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل. دا اوس د شعیب علیه السلام تهدید او دمکی ورکول خپل قوم ته. بس تاسې په خپله طریقه باندې عمل کوئ، زه په خپله انتظار به کوو چې په چا باندې عذاب راځي. ویا قوم یا قوم زما اعملوا عمل کوئ علی مکانتکم په خپله طریقه انی عامل یقینا زه عمل کوونکی یم په خپله طریقه باندې. سوف تعلمون زر دی چې پوهې به شئ تاسې من یأتیه څوک دی چې راځي به هغه ته عذاب عذاب یخزیه چې وبه شرموي هغه لره. چا ته به عذاب راځي دې خبره باندې به تاسې پوه شئ. ومن هو او څوک دی کاذب دروغجن او رښتینی څوک دی دې پته به مو لګېږي. ورتقبوا او انتظار کوئ انی معکم یقینا زه تاسې سره رقیب انتظار کوونکی یم. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه. دعات کې اوس ذکر د عذاب راغی. الله رب العالمین شعیب علیه السلام و مؤمنان بچ کړل او کفار په هغې کې هلاک شو. ولما جاء او هر کله چې راغی امرنا عذاب زمونږ نجینا شعیبا بچ کړلو مونږ شعیب علیه السلام والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی و معه د هغه په ملګرتیا کې برحمت پر رحمت سره منا زمونږ د طرفنا. واخذت الذین ونیول هغه کسانو لره ظلمو چې ظلم یې کړی و الصیحة چغې ورباندې الله رب العالمین نازله کړه. فاصبحوا نو وګرځېدل فی دیارهم په خپلو کورونو کې جاثمین پړ مخې پراته. الله رب العالمین داسې یو چغه په هغې باندې راولېږله چې پړ مخې بیا پراته او هلاک شوي کأن لم یغنوا فیها. داسې هلاک کړل گویا کې دلته څوک اوسېدلي نه وو. کأن لم یغنوا گویا کې نه وو اوسېدلي فیها په هغې کې دغه کلي کې څوک اوسېدلي نه وو. الا خبردار بعدا لمدین هلاکت د مدین والاو لره کما بعیدت لکه څرنګه چې هلاک شو سمودیان چې څنګه الله هلاک کړل مدین والاو لپاره همداسې هلاکت دی. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین. دات نو اوس اوومه واقعه ذکر کیږي او دا واقعه د موسی علیه السلام ده. د موسی علیه السلام واقعه دلته ذکر کیږي د پاره د تشجیع په دعوت باندې، بهادری کول په دعوت باندې. د دې مقصد د پاره دلته ذکر کیږي او دلته واقعه مختصر ذکر شي ځکه چې مخکې سوره یونس کې په تفصیل سره د موسی علیه السلام واقعه ذکر شوی و. ولقد ارسلنا یقینا نالېږلی او مونږ موسی علیه السلام بآیاتنا په معجزو خپلو سره وسلطان مبین او په دلیل ښکاره سره هغه په معجزو او دلایلو سره لېږلی و الی فرعون ته وملئه او غټانو د قوم د هغه ته. فاتبعون روان شول دوی امر فرعون د کار د فرعون پسې فرعون د کار او دغه د خبرې پسې روان شو. وما امر فرعون برشید او نو کار د فرعون برشید فائدی والا هغه فائدی والا نو بلکې هلاکت والا. یقدم قومه یوم القیامة فاوردهم النار. قیامت پر ورځ باندې هم دا فرعون مخکې او قوم به ورپسې جهنم ته به ورغورځي. یقدم قومه مخکې به روانې قومه د قوم خپلنا یوم القیامة په ورځ د قیامت. فاوردهم النار نو داخل به کې هغوی لره النار ورته جهنم ته به ور داخل کی. وبئس الورد المورود او بد ګودر دی المورود چې ورتلل کېدی شي. د جهنم دا بد ګودر دی چې ته ورتلل کېدلی شي. جهنم ته دلته ګودر ویلې هغه ګودر چې ورتلل کېدلی شي دا تحکما او استهزاء. واتبعوا ورپسې به کړی شي دوی پسې فی هذه په دې دنیا کې لعنت ویوم القیامة او په ورځ د قیامت هم د قیامت په ورځ باندې به هم دوی باندې لعنتونه وي. بئس الرفد المرفود بده تحفه د المرفود ورکړی شوي. کوم لعنت چې په دوی باندې ویلی کېږي نو دته یې استهزاء او تحکما تحفه ویلې چې دا تحفه ده
چې دې ته ورکولی کېږي، لیکن دا بده تحفه ده. ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. دین وروسته اوس مختلف تفریعات په دې واقعه باندې ذکر کېږي. ذلك دا چې تیر شو من انباء القرى د خبرونو د کلو نه دي، هغه کلو والا خبرونه دي. نقصه چې بیانوو یې مونږ علیک په تا باندې، منها بعضې د هغې نه قائم ولاړ دي، وحصید او بعضې لو کړی شوي دي، بعضې کلي ولاړ دي او بعضې چې دی هغه لو کړی شوي دي، ختم کړی شوي دي. وما ظلمناهم او ظلم نه دی کړی مونږ په دوی، ولکن ظلمو لیکن ظلم کړی و دوی انفسهم په خپلو ځانونو باندې. فما اغنت نو لرې نه کړلو عنهم د دوی نه آلهتهم معبودانو د دوی، التي هغه يدعون چې رابلل به دوی من دون الله سوا د الله نه من شیء هیڅ څیز. لما جاء هر کله چې راغی امر ربک عذاب د رب ستا د رب عذاب چې راغی نو دوی ته بیا هغه د دوی معبودانو هیڅ فایده ورنه کړل او هیڅ څه د دوی نه لرې نه کړل. وما زادوهم او زیات نه کړل هغوی دوی لره غیر تدبیب سوا د هلاکت نه بل هخوا هیڅ شی هم هغوی دپاره زیات نه کړلو. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. دعت کې اوس الله رب العالمین سبب ذکر کوي د دوی د عذاب، هغه دا دی چې دوی کې ظلم موجود و. وكذلك او دغسې اخذ ربک نیول د رب ستا دی، اذا اخذ القرى کله چې ونیسي کلو لره، وهي ظالمه او هغوی ظلم کوونکي وي، ظلم پکې وي، ظلمونه کوي، شرکیات کفریات کوي، الله رب العالمین دغسې نیسي. ان اخذه یقینا نیول داغ علیم شدید، علیم دردناک، شدید سخت دی. د الله نیول ډېر سخت دی او دردناک دی. ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الآخرة. آیات کې اوس الله رب العالمین تخویف ورکي. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیة خامخا عبرت دی، لمن دا هغه چا لره خافه چې ویریږي عذاب الآخرة د عذاب د آخرت نه، د آخرت د عذاب نه چې څوک ویریږي نو دې کې لوی عبرت دی د هغوی دپاره. ذلک دا یوم داسې ورځ د مجموع له الناس، مجموع چې راجمع به کړی شي له دې ته الناسو خلک. وذلک او دا یوم داسې ورځ د مشهود چې ګواهي به وکړی شي په هغې کې، دا د ګواهۍ ورځ ده او د ټولو خلکو د راجمع کولو ورځ ده. وما نؤخره الا لاجل معدوده. د آیت کریمه کې الله رب العالمین اشاره کوي ورځې د قیامت ته چې د راتللو نیټه او وخت الله رب العالمین ته معلوم دی، د الله سره اختیار دی. الله رب العالمین به په هغه خپله نیټه کې راولي کومه نیټه چې د دپاره مقرر کړې ده الله رب العالمین. وما نؤخره او نه وروسته کوو موږ دې لره الا مګر لاجل معدوده، د نیټې شمارلی شوې دپاره. قیامت موږ هغه خپلې نیټې ته وروسته کوو او دا معمولي او لږ وقت دی، د دنیا معمولی ژوند دی، بیا به الله رب العالمین قیامت راولي. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه. د آیت نه اوس هیبت د قیامت الله رب العالمین ذکر کوي او اقسام د خلکو په قیامت کې. قیامت په ورځ باندې به د الله رب العالمین د اذن نه خوا څوک خبرې نشي کولی او دوه قسمه انسانان به بعضې نیکبخته او بعضې بدبخته. یوم هغه ورځ یأتی چې راشي لا تکلم خبرې به نشي کولی نفس هیڅ نفس الا باذنه مگر په حکم د الله تعالی. د الله حکم او اذن چې چاته وشي نو هغه به خبرې کولی شي. فمنهم نو بعضې د دوی نه به شقي بدبخته وي، وسعید او بعضې به نیکبخته وي، بعضې به بدبخته او بعضې نیکبخته انسانان به. فاما الذین نو هغه کسان شقو چې بدبخت وي، ففي النار نو دوی به په اور کې وي، لهم دوی لره به فیها په هغې کې زفیر او سیلی وي، او سیلی به کوي، و شهیق او هنار به وي. زفیر او شهیق دا هغه آواز ته ویلی کېږي، زفیر هغه ته ویلی کېږي کوم چې د سا راښکلو په وخت کې آواز کېږي، او شهیق هغه وي چې د سا ویستلو په وخت کې کوم آواز کېږي، لکه د خره آواز چې راکش کېږي او بیرته کوم آواز وباسي. نو داسې او سیلی او داسې هنار او رمباړې به وي د دوی په جهنم کې. الله رب العالمین دې موږ د داسې خلکو جملې نه نه ګرځوي. خالدین همیشه به دوی فیها په هغې کې، ما دامت السماوات تر څو پورې چې وي السماوات و اسمانونه والارض او ځمکه. او دې نه مراد ګوره ځمکه اسمانونه د قیامت مراد دي چې هغه همیشه دي.
الا مگر ما شاء ربک هغه چې وغواړي رب ستا رب چې څه وغواړي ګناهګار بنده جهنم نه راوباسي. ان ربک یقینا رب ستا فعال کوونکی دی لما د هغه څه لره یرید چې وغواړي الله چې څه وغواړي هغه کوي. واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها دغه اوس د دویم فریق ذکر کوي چې هغه جنتیان دي او نیکبخت انسانان دي. واما الذين ورع کسان سعدوا چې نیکبخت کړي شوي دي ففي الجنة نو دوی به جنت کې وي خالدین همیشه به فيها پاغي کې ما دامت السماوات ترسو پوری چې وي اسمانونه والارض او زمکا مراد تینا د قیامت زمکا او اسمانونه دي معنا دا چې همیشه به وي. الا مگر ما شاء ربک هغه چې وغواړي ربک رب ستا چې څه وغواړي هغه کولی شي. معنا دا چې مؤمنان به جنت ته ننوځي او که الله وغواړي بعضې ګناهګار خلک هغه به جهنم ته ابتداءً بوځي بیا به جنت ته وروسته راولي. عطاء بخشش دی غیر مجزوز چې نه به شي قطع کېدلی دا بخشش او دا ورکړه به چې دا به نشي قطع کېدلی بیا. فلا تک فی مریة مما یعبد هؤلاء مخکې احوال د نیکبخت انسانانو او بدبخت انسانانو ذکر شولو او د بدبخت انسانانو لپاره جهنم ذکر شولو. نو کله چې دی احوالو نه انسان خبر شي نو په کار دا ده چې د کفارو په باره کې بیا انسان شک ونه کړي د هغوی د بطلان باره کې باید انسان بیا شکی نه وي. فلا تکونو ته مه کېږه فی مریة په شک کې مما د هغې نه یعبدو چې بندګي کوي هؤلاء دا خلک ما یعبدون بندګي نه کوي دوی الا مگر کما یعبدو په شان د هغه چې بندګي کوله آباؤهم پلارانو د دوی من قبل مخکې دی نه دوی د خپلو اسلافو د مشرانو په شان ته بندګي کوي. وانا لموفوهم او یقینا موږ پوره ورکوونکي یو دوی ته نصیبهم برخه د دوی ته به خپله برخه پوره ورکو غیر منقوص نه به نیمګړي برخه به نه بلکې پوره برخه به دوی آخرت کې دوی ته ورکولی کېږي. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه دا آیت کریمه کې اوس تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکوي او حاصل دا دی چې پیغمبره ګوره موسی علیه السلام ته کتاب ورکړی شوی خو لیکن خلک راولګېدل دوه ډلې شو اختلاف یې پکې وکړلو. نو که د ستا په امت کې قرآن کریم کې څوک اختلاف کوي او څوک ترې نه انکار کوي نو په دې باندې ته مه خفه کېږه. ولقد آتینا یقینا ورکړی موږ موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب تورات مو ورکړی فاختلف نو اختلاف وکړی شو فیه په هغې کې بعضې خلکو ومنودلو بعضې خلکو انکار وکړلو. ولولا کلمتون او که چېرته نوی خبره سبقت چې مخکې مقرر شوې ده من ربک د طرفه د ربستانه معنا دا دی چې د الله رب العالمین فیصله که نوی شوی مخکې چې د هر امت دپاره خپله نیټه د عذاب مقرر کړې ده لقضی بینهم خامخا فیصله به شوی وی بینهم په مابین د دوی کې وانهم لفی شک منه مریب وانهم او یقینا دوی لفی شک خامخا په شک کې دی منه د دې کتاب نه مریب چې کلک شک دی سخت شک او کلک شک کې دی دوی. وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ د آیت کې جواب دی او سوال دنیا کې خو دوی ته عذاب ورنه کړی شو آخرت کې هم کېدی شي دوی معاف شي. الله جواب کوي چې نه دوی ته به دوی د اعمالو پوره بدله ورکولی کېږي. وَإِن كُلًّا او یقینا هر یو د دوی نه لما هر کله چې راپورته کړی شي په ورځ د قیامت لَيُوَفِّيَنَّهُمْ نو پوره به ورکړي دوی ته ربک رب ستا اعمالهم بدله د عملونو د دوی د اعمالو بدله به الله پوره ورکي. انه بما یعملون خبیر انه یقینا الله تعالی بما پاغ عملون یعملون چې دوی کوي خبیر خبردار ذات دی. فاستقم کما امرت وما تاب معك ولا تطغوا دعات نورست وس داعی انسان ته ناشنا آداب الله رب العالمین ذکر کی ناشنا آداب دی په دین باندې استقامت کول او دارنګه تجاوز نه کول طغیان نه کول دارنګه ظالمانو ته رکون او میلان نه کول د لمونځ قایمول او دارنګه صبر او داسې نور خسته آداب او تذکر الله رب العالمین داعی انسان ته کوي. فاستقم نکلک شه کما امرت لک څنګه چې حکم شوی دی تا ته الله په دین باندې محکم اوسېږه او مضبوط اوسېږه. ومن او هغه څوک تابه چې توبه یې ویستلې ده معک ستا سره
مؤمنان او صحابه کرام مراد دي چې دوی ته هم دا امر دی او دا حکم دی چې په خپل دین باندې مضبوط او کلک دی اوسېږي. ولا تطغوا تجاوز مکوئ د حدنا د حدود د الله رب العالمین نه متیریږي. کله کله سړی په دې دین کې دومره متشدد شي دغه شرعي حدوداتونه ورتیر شي، پکې یو شی مستحب وي دغه نه فرض او واجب جوړ کی، یو شی سنت وي دغه نه فرض جوړ کړي وي، یو شی لازم نه وي هغه د لزوم په مرتبه کې کی، نو دا سم په کار نه ده. انه بما تعملون بصير، انه یقینا الله تعالی بما هغه عملون تعملون چې تاسو کوي بصیر لیدونکی ذات ده. الله رب العالمین دا هر څه ګوري. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، لیکن اوس نور آداب دي. ظالمانو ته وګوره رکون نه کوي، هغه ته میلان نه کوي، کینه د الله عذاب بمسکی او د الله عذاب برته ورسیږي. ولا ترکنوا ممایل کیږي الى الذين کسانو ته ظلموا چې ظلم کړي، مشرکان او کافرانو او ظالمانو ته ممایل کیږي، دا غوي سره دوستانی وکي، موالات ور سره وکي، ناست پاستی مومنانو په مقابله کې دا غي سره مرستي او داسې نور دا ټول غي ته رکون دي. فتمسكم النار، نو برسیږي تاسو ته نار ور، الله ور به تاسو ته ورسیږي جهنم. وما لكم او نشته تاسو لره من دون الله سوا د الله نه من اولیاء څوک دوستان، الله نه سوا بل څوک دوستان به تاسو نشته. ثم لا تنصرون، بیا به مدد نشي کېدای تاسو سره، الله طرف نه بیا مدد هم نوي. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لیکن نور آداب د المنځونو پابندي کوي. واقم الصلاة او پابندي کوي د المانځه طرفي النهار په دواړو طرفونو د ورځ کې، وزلفا من الليل او پاولني ساعتونو د شپې کې. طرفي النهار نه مراد د سبا او د مازیګر منځونه دي، دواړو طرفونو د ورځ کې او د ماسپخین دام پکې داخل دي. او زلفا من الليل دین مراد د ماخام او د ماسخوتن منځ دی، دې پابندي کوا. ان الحسنات یقینا نیک عملون یذهبن السیئات، بوزي بد عملون لرا، نیک اعمال دا بد عملون بوزي، نیک اعمال د وجه الله رب العالمین ډیر ګناهونه معاف کی. ذالک دا ذکر للذاکرین، نصیحت دی للذاکرین د پاره د نصیحت اخیستونکو، نصیحت چې څو قبلې داغه د پاره دا غوره نصیحت دی. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لیکن بل ادب الله رب العالمین ذکر کی دا ناشنا ادب دے چاہے تا صبر ویلے کیگی. واصبر او صبر کوا فإن الله نو یقینا اللہ تعالی لا يضيع نزائے کی اجر المحسنین، اجر د نیک عمل کوونکو، څوک چې نیک اعمال کوي داغي اجر الله رب العالمین نزائے کی. ولولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض، دایته کریمه کې الله رب العالمین دعوت ورکی نهی عن المنکر ته، د منکراتونه منع کوي. د مخکینی قومونو لپاره سبب د عذاب دغه وګرځیدل چې غیبه ده ناروا اعمالونه منع نه کوله، د منکراتونه باغی منع نه کوله. ولولا كان ولنو من القرون د پیړیو نه من قبلکم چې مخکې ستاسې نو، پیړیو نه مراد هغه قومونه چې په دې پیړیو کې آبادو. اولو بقیة پوی والا خلق ینهون چې منع کوله عن الفساد د ګناهونو نه فی الارض په ځمکه کې، ولې داسې خلق نو الا مگر قلیلا لږ کسان ممن د هغه خلکونه انجینا چې بچ کړل مونږ هغوی منهم د دوی نه، لږ خلکو چې هغوی به نهی عن المنکر کولو هغوی مونږ بچ کړل. واتبع الذین او روان شو هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی و ما د هغه نعمتونو پسې اترفو چې مسکړی شوي و فیه په هغې کې، مالونو او دنیا پرستۍ او دې څیزونو پسې روان شو. وکانو او دوی مجرمین مجرمان خلکو، ځکه چې ګناهونه یې کول په ځمکه کې او ځمکه کې فسادونه کوله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، دې کې اوس د دعوت فائدہ ذکر کړي. دعوت چې څوک کوي، کوم انسانان چې امر بالمعروف کی نهی عن المنکر کی، دا خلق الله رب العالمین بچ کی په دې باندې عذاب نه راولي. وما كان ربك او نه دی رب ستا ليهلك القرى چې هلاک کی کلو والا بالظلم په وجه د ظلم داغوی و اهلها او حال دا چې اوسیدونکي داغي مصلحون اصلاح کوونکي وي، دعوت کوونکي وي، دعوتونه کوي او اصلاح د خلکو غواړي، داسې خلک پکې موجود وي،
نو الله رب العالمین په دوی باندې عذاب نه راولي. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده. آیت کریمه کې الله رب العالمین جواب دی او سوال کوي دا ټول خلق الله رب العالمین ولې په یو لار باندې نه رواني؟ الله جواب کوي الله ته دا اسانه ده چې دا ټول خلق په یو لار باندې روان کی، لیکن دې کې د الله رب العالمین حکمتونه دي چې خلک یې تقسیم کړي دي، څوک په يهودیت روان دي، څوک په نصرانیت او چا اسلام نیولې دي. الله رب العالمین خپل حکمتونه پکې دي کینه الله رب العالمین ته دا خبره اسانه ده. ولو شاء ربك او که اختیار رب ستا لجعل الناس خامخا ګرځولې به وي الناس خلق امه واحده یو ډله به په ایمان باندې روانه وه. ولا یزالون او همیشه به وي دوی مختلفین اختلاف کوونکي. دا خلق به اختلاف کوي، څوک به یو طرف روان وي څوک بل طرف ته. د الله رب العالمین دې کې حکمتونه دي. الا مگر من هغه څوک رحم ربک چې رحم وکړي په هغه باندې ربک رب ستا رب په چا باندې رحم وکړي هغه په سیده لار باندې برابر کړي. ولذلک او دې دپاره خلقهم پیدا کړي دي دوی. ذالک دا اشاره رحمت او دارنګه اختلاف ته. د بعضې خلک اختلاف دپاره پیدا کړي او بعضې خلک رحمت دپاره پیدا کړي دي. وتمت او پوره شوې ده کلمت ربک فیصله د رب ستا لعملأن چې خامخا ډکوم به زه جهنم من الجنة د پیریانو نه والناس اجمعین او انسانانو ټولو نه. یا معنا دا ده چې دا ټول انسانان او پیریان به یو ځل جهنم ته ځي، په دې جهنم باندې به تیریږي. کافر او مشرک به جهنم ته غورځېږي او مؤمنان به ورباندې تیریږي، لکه څرنګه چې سورې مریم کې الله رب العالمین فرمایلی دي وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. تاسې ټول به د جهنم ته یو ځل ځئ، دا د الله رب العالمین حتمی فیصله ده. او یا مراد دا دی چې د جناتو او د انسانانو نه هغه اختلاف کوونکي او باطل پرسته خلک چې هغوی د باطل پسې روان شوي دي هغه به ټول په یو ځای د جهنم ته ورچولی کېږي. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. د آیت کریمه کې اوس د دغې قصصو او د دې واقعاتو فواید الله رب العالمین ذکر کړي. د انبیاو دا قصې او واقعي ولې الله رب العالمین ذکر کړي؟ دې کې ډېر فواید دي که نه؟ دې کې فایدې دا دي چې د داعیانو زړونه په دې باندې مضبوط کېږي او دارنګه دا وعظ و نصیحت دی د مؤمنانو دپاره. وَكُلًّا نَّقُصُّ او هر یو لره نقص بیانو مونږ علیک په تا باندې من انباء الرسل د خبرونو د رسولانو نه ما هغه نثبتو چې کلکو به په هغې سره فؤادک زړه ستا هغه واقعات بیانو چې ستا زړه په هغې سره مضبوطو. وجاءک او راغلی دی تا ته فی هذه په دې قصو کې الحق حق بیان تا ته راغلی دی وموعظة او نصیحت دی وذکرا للمؤمنین او یاداشت دی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو. په دې کې وعظ و نصیحت او یاداشت دی د مسلمانانو او مؤمنانو خلکو دپاره. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم. واقعات بیان شو د انبیا علیهم السلام نو اوس براءت ذکر کی د مشرکانو نه. وقل للذین هو یا هغه کسانو ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي اعملوا چې عمل کوئ علی مکانتکم په خپله طریقه باندې انا عاملون یقینا مونږ عمل کوونکي یو په خپله طریقه وانتظروا او انتظار کوئ انا منتظرون یقینا مونږ انتظار کوونکي یو. ولله غیب السماوات والارض. سورت خلاصیږي نو دعوه دی سورت الله رب العالمین آخر کې بیا اعاده کوي. په دې آیت کې به الله رب العالمین رد الشرک فی العلم او رد الشرک فی العبادت کوي. ولله او خاص الله لره غیب السماوات علم د پټو سیزونو السماوات د اسمانونو والارض او د ځمکې دی. ځمکې او اسمانونو کې چې څه پټ سیزونه دي هغې علم الله ته دی. وإلیه او خاص الله تعالی ته یرجع الامر ورګرځولی شي کارونه کله ټول کارونه الله رب العالمین ته ورګرځولی کېږي. فاعبده نو بندګي کوه د هغه وتوکل علیه او ځان سپاره علیه په هغه باندې الله عبادت کوه او په هغه باندې ځان سپاره. وما ربک بغافل عما تعملون. وما ربک او نه دی رب ستا بغافل نا خبره عما د هغه عملونو نه تعملون چې تاسې کوئ. الله رب العالمین په هر څه باندې خبردار ذات دی. سوره هود د هم د الله رب العالمین په خاص فضل او کرم باندې سر ته ورسېدلو
د سوره هود هم بعضی ځانګړتیاوې او بعضی امتیازات دي د نورو سورتونو نه. یو خدا دی چې دې سورت کې الله رب العالمین نیکبخت انسانانو او د بدبخت انسانانو تذکره وکړله، د هغوی جزا او د هغوی بدله الله رب العالمین ذکر کړله. دارنګه دې صورت کې الله رب العالمین رد د شرک فی العبادت او رد د شرک فی العلم په ناشنا دلایلو باندې وکړلو. ناشنا واقعات الله رب العالمین دې صورت کې هغه دپاره راوړل. دارنګه ترغیبات توبې ته دې صورت کې ورکړی شو. دارنګه داعی انسان ته په دې صورت کې ناشنا آداب ذکر شول. ناشنا آداب الله رب العالمین دې صورت کې ذکر کړل. د عباداتو مختلف انواع او داسې نور مختلف مسائل دې صورت کې ذکر شول. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د خپل کتاب علم او عمل لا نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.